موږ تاسو د ایکسل پروګرام د فارمولو یو سیریز هم سٹارټ کړی ده چې تېر درس کې مثال موږ ځینې فارمولې دغه هغه وویلې مثال دغه ټول موږ خلاص کړل دغه یو هغه نن به له خیر سره دې کې چې وایي لوجیکل فارمولې وایي لوجیکل فارمولې کې دغه اف د آر د مثال اف څوک یوز کړي آر چې ده که چېرته مثلا فرض کړي درې شرط دي درې شرطو کې مثال یو شرط هم سمون ورسره وخوړو میچ سو نو دا ټرو لیکي که نه غلط لیکي دا رقم د موږ اف آر چې ده څه رقم فارموله کې یوز کړو د اف سره بیا ان چې دا فرض کې مثال درې شرطه موږ وړاندې کړي په درې شرطو کې یو هم دې سره میچ نسو سمون یې ونه خوړو نو دا شی کې موږ ته فالس لیکي او که درې وړه سم وختلو نو بیا هم د ټرو لیکي دا رقم ته مثال دغه انډ اف چې ده دا موږ کوم فارموله کې یوز کوو دا رقم د هغه اف ایکس آر چې ده همدارنګه اف ایرور ده او اف ان ای ایرور کومه چې موږ یوز کوو مخکې نه چې موږ تاسو ته فارمولې سټارټ کوو اول باید دغه لوجیک باندې پوه سو فرض کوي مثال ګوره که چېرته سلو سره مساوي سي یو شی سلو نه ښکته پورته صرف سل سي کوم شرط تاسو ته ولیکئ که چېرته له سلو اعداد څخه ښکته سي مثال که چېرته مصفر کې نوي نهه نوي هر څومره شي که نه کوم شرط ورته وړاندې کوئ همدار که چېرته سلو نه پورته سي مثلا یو سلو یو دوه سوه زر دوه زره یو لک که نه کوم شرط وړاندې کوئ همدا رقم ته که چېرته سلو سره مساوي سي یا سل سي یا د سلو څخه کم سي سلو نه پورته نه کوم شرط وړاندې کوئ ورته همدا رقم ته که چېرته د سلو سره مساوي شي او یا د سلو نه پورته وي مثلا یو سلو دوه یو سلو درې یو لک پورې هر څومره وي کوم شرط وړاندې کوئ بل چې دا ګوره دا ګریټر دین او لیس دین دواړه دي ګوره یعنې دغه سلو سره نه دې مساوي شي او نه دې مثال ډېر شي کوم شرط پکې وړاندې کوئ یعنې سل دې پکې نه نور دې پکې نو دا دغه به تاسو بیا د اول ځان پوه کړئ راځو مثال فارمولو ته فرض کې دغه مثال یو هغه کوم زه اف فارموله یوز کوم مثلا دغه ځینې ولایتونه موږ ته راکړل سوي دي وایي دغه ولایتو ته څه کوي ډسکاونټ ورکوي دفتر له خوا نه راغلی ګوره مختلف ولایتونه مختلف ډپارټمنټونه دي مختلفې تنخواګانې دي راځم اول اف ته اف باندې کوم مثال ټایپ بټن له کیبورډ څخه واخلم اوس راګو لوجیکل ټیسټ سټارټ شو که چېرته تنخوا ګریټر دین وي یا مساوي شي ګوره مساوي پرېښودو که مساوي ورنه کړي که 50 پکې بیا نه لیکل کېږي مثال زه لیکم یا مساوي شي څو سره 50,000 50,000 نه پورته 50,000 هم دغه کټګوري کې راځي کاما لاړ شه سیلري سره ضرب کا 10% ډسکاونټ دا خو یو شرط سوکم بیا لیکم کاما اف که چېرته مثلا کیبورډ نه هغه ټایپ بټن ووهم سیلري دا ګریټر دین شي یا مساوي شي مساوي هم د شرط پکې که مساوي نه کې بیا هغه عدد نه اخلي مساوي سي د څو سره زه ورته لیکم د فرض کوئ 10,000 هم دغه کټګوري کې ده کاما لاړ شه سیلري سره ضرب کا 60% بیا ورته کاما اف بل شرط هم وړاندې کومه که چېرته د ټیپ بټن وخو د کیبورډ څخه دغه سیلري لیس دین چې دی ګوره لیس دین کو ورته لیس دین څو څه 10,000 څخه ګوره 10,000 څخه نو دې کې چې که بیا ورته وایي دا ورک مثال دا کاما لاړ شه سیلري سره ضرب کا 10% اوس څومره شرط موږ وړاندې کړي دي یو اف ګوره دوه ګوره اف درې شرط وړاندې کړي دي ګوره درې ځلې بریکټ شوی ده کلوز شوی ده اوپن شوی ده نو درې ځلې به چې کو کلوز ګوره درې ځلې چې کلوز انټر چې کلیک ګوره د څو بونس کېږي ځکه 50,000 نه پورته ده که نه د کېږي دا 10 کې راځي 10% کې د 9,500 ډبل کلیک وکومه نو دا رقم وګوره دا ګوره 60% کې راځي 10% کې ځکه د 10,000 څخه ښکته ده دا ګوره 10% ده ګوره دا رقم ده تاسو موږ تاسو هغه بونس ورکولی شو بل چې دا مثال راځم دلته دا مختلف ځانې موږ تاسو استعمال فرض کې مثال موږ په یو ښوونځي کې یو ښوونځي کې او د اوریج ده که نه که چېرته د چا اوریج دلته ورته اول چې کومه ګریډ ټاکم جوړوم ورته دلته څنګه ګریډ ورته جوړوم اول ګوره دا اول د مثال لیکو ګریډ هم تاسو کولی شئ ساده هم تاسو ورکولی شئ مثلا که چېرته لیکو دلته ورته وایي که چېرته د چا نمرې ګوره دلته لیکم از ایکول اف که چېرته ګوره لوجیکل ټیسټ سټارټ شو د چا ایوریج چې صدیقي که نه
یا مثلا ټوټل کې هم تاسو کولای شو کورج باندې راځي هم کولای شو. اول چې کوم ټوټل لیکم راځم چې کوم ټوټل دلته لیکم ټوټل پر چې کو از ایکوال سم باندې ورکو او دا ټول چې کوم سلیکټ کوو دا رقم ته ګور ټوټل دا سم ټوټل تاسو راکاږئ سي او کو ټوټل باندې مثلا راکاږي اوریج باندې تاسو مثلا غواړئ مثلا فیصد هغه معلوم کې کامیاب ده کنه که فیصدي هم تاسو کولای شئ. مثلا دا زه پاکوم په اوریج باندې معلومه اوریج باندې معلومه وي مثلا چې 4% دي نه ډیر سي کامیاب کنه ناکام ځکه یو مضمون کې ټول کې کامیاب او ناکام پکار ده کنه. زه راځم ورته وایم is equal f ګور if فارمولا سٹارټس ولا که چیرته د چا اوریج ګوره دلته ورته لیکو که چا اوریج د څونه ډیر سو د مثال 50,000 نه ډیر سو ډیر یا مساوي څونه 50 نه ګوره مساوي پرې ښودله 50 هم ناکام راولي. دا مثال د مو ډولي کړه دا مثال ډولي کړه دغه چې ته ډیر سو نو چې شي کا چې سجا کوم په 50 نه ډیر شو کاما چې ورته ولیکا پاس ډبل کوټیشن الفابet تل ډبل کوټیشن کې راځي ښا پاس بیا ډبل کوټیشن کاما بیا ډبل کوټیشن بل هغه ورکړنی ولیکا فیل ډبل کوټیشن او دا بریکټ کلوز او دا انټر. زه ګوره د فیصدي 50 نه اوچته ده کنه دا ګوره پاسې ولیکه داسې ګوره کلیک ګوره فیل ده ګوره دغه دا فیصدي 50 نه ایدم هم کمه ده دا خو یو رقم شرط ده مونږ چې دا دمو پاس او هغه ولیکو فیل هم پیدا کړو د ولیکم پاس او فیل. اوس زه غواړم دلته چې کومه په ګریډ باندې پیدا کړم چې دا ګریډ څو وړی ده زه ګریډ کوم. اوس اول ګریډ مونږ ټاکو چې دې کې مونږ ګریډ کوم هر مونږ دوی ته دا ګریډ ټاکلی ده چې دغه ګریډ مثلا دلته وایم که چېرته د چا نمرې 90 وي یا 90 نه پورته ولې هغه څه شی ده ګریډ دلته لیکم ګریډ لکه موږ الف بي هغه چې لیکو ګریډ ا یا فاصله هم تاسو ورکولی شئ ګریډ ا که چېرته د چا نمرې د 80 سره یا 80 نه بره وي هغه چې ده ګریډ بی ده. او یا که چیرته د چا ریزلټ د چا نمرې د 50 سره مساوي یا برابر وي هغه چې ده ګریډ سی ده. او که د 50 څخه لږې وي نو هغه چې ده فیل ده. اوس راځم دغه کنډیشن زه ورته ټاکم دوی لپاره نو دوی لپاره موږ شی کوو اول راځو اف به راغله باندې کلیک مې کړه ډبل کلیک مې کړه. اوس راځم چېرته دغه ایوریج ده که چیرې د چا ایوریج دا تاسو یو کس ځان ته هم که شاهنامې هم لیدي یو کلنې ګوره هغه لیکلي مثلا د هغه شاهنامې ته بېل کس هم ولا عمومي مثلا تاسو مثال هغه عمومي لیست ده عمومي لیست ده اوس معلومه که چې شاهنامې د هر چا یو نوم به ټول مضامین به لاندې بیا ټوټل یا ټوټل نه تاسو وایي ده هغه وکاږه زه عمومي اوس که نه ګریډ معلوم ده ا او بي ګریډ معلومومه. که چېرته د چا ایوریج ګریټر دین سو یا مساوي سو د 90 سره نو کاما ډبل کوټیشن ګریډ چې دغه ګریډ ا ده دې درته لیکم ډبل کوټیشن کاما ګوره یو شرط موږ پوره سو بیا لیکم اف مثال دا ګوره کلیک کوم چې ډبل هغه خلاصي ګوره بیا لیکم مثال که چېرته د چا ایوریج ګریټر دین سی یا مساوي اتیا هم ګوره هغه ده مساوي پرې ښودله یا مساوي څونه 80 سره نو کاما ډبل کوټیشن د ولیکه څه شی ګریډ بی ډبل کوټیشن کاما بیا ورته لیکو اف که چېرته د چا ایوریج
څه شی سو مثال greater than یا 50 greater than یا مساوي is equal 50 نو comma double quotation شی کړی دا ولیکه grade C اخر شرط هم ورته ولګو double quotation باندې هم باید کلوز سي او comma بل شرط هم وړاندې کړو if که چیرته که چیرته ګوره که چیرته تاسو دغه ډبل کلیک نه کوي هم نسبت لاړ سي هم خپله راځي خو ډبل کلیک چې کوي تاسو دغه اوکې هغه کې بل بریکټ خلاصېږي تاسو ته قوس خلاصېږي که چیرته د چا نمرې لیس دین وي ګوره 50 هم دي د چا پرېښوده که چیرې د چا ایوریج نمرې لیس دین وي د څو څخه 50 څخه comma double quotation چیرته ولیکه فعل ولیکه double quotation اوس څومره خلاصې کړي 3 نه خلاص کړي که نه 1 2 3 نو دریم چې خلاصې کړي دي نو 3 واره به چی کوي دا کلوز بیا کوي 3 واره دا انټر کوي ښه څه شي ښه ګوره ګریډ سی راغی something wrong I think those no grade channels grade C da لكن ما يكونش ګوره اوس دا ګوره ګریډ سی ولا 50 نه پورته دي کنه ځکه دا ګریډ سی راغی دا مثال چې دا اتیا ده مثلا ګوره د 90 نه پورته ده ګوره 92 ده کنه دا شی څه ګوره ګریډ ا راغی همدارنګه دا ګوره 50 نه پورته ده هم ګوره چې ده د هغه دا ګوره دا هم ګریډ سی ده دا هم ګریډ سی ده مثلا دا ګوره دا ګوره فعل ده اوس که چېرته دا ګریډ سی مثال دغه زه سل کړمه دا ګوره زه فرض کړې دا زه نمرې دغه سو د ویوړې سل اوس هم ګوره یو نمره ګوره د اتیاو نه کمه ده دا شی کې ګوره ګریډ بي کې نه دی زه دغه اضافه کوم مثلا دا کوم 50 ګوره ګریډ بي دا ګوره فکس اتیا سو ګوره نو شی ګوره ګریډ بي هم پکې راغی که دا رقم تاسو هر یو کولی شي ګریډ بي مثال دا ګوره ګریډ سی ده که نه دا فرض که دا سل دي ګوره 2 اتیاس نو دا هم ګریډ بي ده دا رقم تاسو کولی شي کټګري هم پکې معلومه کوي بل راځو دې ته موږ دې کې چې دا if دا او r چې دا دا موږ څه شی کوو اوس راځم دا شی کوم دا ټول زه پاکومه دم پاک کړو دم چې پاک کړو بل چې کو r چې دا دلته که چې موږ شرط وړاندې کوو که فرق که 3 شرطه ورته وړاندې کړي نو 3 شرطه چې 3 شرط یو شرط هم دې سره میچ نو ته موږ ته ټرو لیکي کنه موږ ته فالس لیکي څنګه کوو مثلا دلته راځم is equal r اور r مثال که چې د کلیک نه هم تاسو خپل کولای شئ بریکټ سٹارټ کړئ کیبورډ څخه بریکټ ګو سٹارټ مخفل سٹارټ کو اوس راځم چې کوم ډپارټمنټ زه او چې کوم دغه ډپارټمنټ باندې کلیک کوم یو باندې که چیرته دا مساوي شي ډبل کوټیشن شي سره ولیکم فاینانس مثال فاینانس ډبل کوټیشن ولیکه فاینانس چې کله ولیکه بیا بل دا خو یو شرط وګوره بیا بل شرط دا ورته وړاندې کومه کامه فاینانس کې خو دا خو که چیرته دغه بل شرط چې کو تنخواه دا شي ګریټر دین سی څونه ول هغه اوس ورته مقدار ټاک مثلا درته لیکم 50000 مرتبه کړل نو مثال چې کوم بریکټ کلوز کوم او دا انټر کوم اوس دا ګوره ولې ګور ټرو خو دا ګوره فاینانس لیکلی او ځکه چې دا تنخواه څو ده 50000 نه بره ده زه دا کوم ډبل کلیک کوم ټول باندې راسي ګوره دا ګوره 20000 ده خو دا چې ده ګوره دا ګوره هغه ده مثال ګوره یو شرط ګوره هم د دې یو شرط هم صحیح نه ده ګوره دا رقم ګوره او بل چې دا رقم ده ګوره فاینانس ټرو یو شرط خو صحیح ده کنه فاینانس خو ده کنه خو 20000 صحیح ده 20000 مثال دلته شي دي موږ ورته ښودلی ګوره کلیک کوي ګوره فرموله بار کې تفکر 50000 نو یو شرط پوره ده دې ګوره یو شرط هم پوره نه ده دې ګوره بیا دوه شرط پوره دي اچ آر ګوره چې ده دې یو شرط هم پوره نه ده ځکه ګوره دلته ګوره ټروم ته اچ آر لیکلی که ګوره دلته تاسو ښکاري
ځکه چې دلته 50 نه اوچت د یو شرط پوره ده خو دلته چې ده 400 دا دلته ګور 600 ګوره دا ځکه موږ ته فالس ولیکه چې دا دلته 40,000 ده 50,000 نه ده. نو راځم بل شرط دی چې دا مثال دغه هغه سره کولی شئ چې تاسو که چېرته اینډ ولیکو موږ تاسو راځم دا فارموله کومه ډبل کلیک پې کومه بل شرط هم تاسو پکې اضافه کولی شئ که دلته مثال زه کامه کومه بل شرط هم پکې اضافه کېږي. نو راځم چې کومه دلته راځم دا آر باندې کلیک کوم آر پسې چې لیکمه اینډ لیکمه اینډ ګور اما فارموله ده ګوره خو دې پسې چې څه موږ اینډ ولیکو دا انټر کړو اینډ چې کړو ګوره د اول نه ګوره چې فالس دې موږ ته ولیکو فالس ټو ګوره 600 دلته اوس شرط برابر نه ده اینډ ګوره دلته ګوره مخکې ټرو لیکلی و که نه دلته اوس 600 فالس ځکه چې فالس ځکه دواړه شی اوس فاینانس خو صحیح ده خو دلته 10,000 سو 10,000 چې ده دا کم ده د هغه نه نو د یو فارموله چې نو دې لپاره دا اینډ چې ده بیا ټول شرطونه باید برابر وي. اوس راځم دغه اینډ او فار چې ده دا خو ټرو فالس دې موږ څه کار کوو راځم دا فارموله کې یوز کوم چې آیا مثال که چېرته زه دغه کټګري دغه اندازه پوره شي موږ څو ډسکاونټ ورکړو که ورنکړو نو دې لپاره موږ چې کوو دا ټول سلیکټ کوم دا ټول سر څومره وي دا ټول پاک کوي دا پاک کړو. اوس راځم اول چې کوم د آر فارموله یوز کوم از ایکوال اف خپله ګوره راغی ایمه ډبل کلیک اوس یا اول چې کوم آر دې باندې مثلا بیا ډبل کلیک ټیب بټن هم تاسو پریس کولی شئ. اوس زه چې اول شرط ورته وړاندې کوم اول دې بل شرط هم پکې هغه کوم مثلا ما ته پوښتنه وشي که چېرته مثلا تاسو ډسکاونټ ورکوئ خو د کابل ولایتو ډسکاونټ ورکوئ نور ولایتو ته چې کوئ ډسکاونټ مه ورکوئ او کابل ولایتو کې چا سیلري دومره وي که فاینانس ډپارټمنټ وي دا رقم دا مختلف تاسو ته هغه مخې ته راځي. زه ورته وایم په کابل ولایت کې په فاینانس ډپارټمنټ کې دغونه باید معاش اوچت وي نو بیا موږ ته چیک ده هغه یې که ریزلټ یې موږ ته وښایه. اوس راځم بونس بیا ورکړه مثال از ایکوال دا مساوي د 100 سره سو یو ته لیکمه مثلا کابل که چېرته ډبل کوټ الفابیټ به تل چیک کوئ ډبل کوټیشن کې به راولئ زه لیکمه کابل د کابل ولایتو کسان ته ورکړو ډبل کوټیشن اوس یې شی کومه کامه کابل کې څه شی کا دغه اوس په کابل کې څه کو از ایکوال مثلا دا څه کو مساوي دي د څه سره سي زه لیکم فاینانس سره سي کابل کې فاینانس ډپارټمنټ موږ ورکو او الفابیټ ورتل به الفابیټ چې دا کوټیشن کې راځي ډبل کوټیشن سم فاینانس بیا ډبل کوټیشن تاسو ورکو اوس څه کو فاینانس څه کا کامه بل شرط ورته وړاندې کوو چې د سیلري سره چې د فاینانس کې هم دا سیلري به د څونه ډېره وي مثال ګریټر دین سي یا مساوي هم لیکلی سي مثال مساوي هم د څو زره زه ورته وایم د 100,000 نه باید پورته سي مثلا 15,000 دوه چې کوم بریکټ کلوز کومه ګور څو شرطه وړاندې سوله یو کابل د کابل کې چې د فاینانس کې هم باید فاینانس ډپارټمنټ کې هم که 100,000 نه چې هغه اوچتي سیلري هغه ته بونس ورکړه که نه بونس مه ورکوه او په بونس کې مثال زه راځم اوس دا چې کومه دا هم شو اوس چې شی کومه دیو بریکټ کلوز کړو کامه اوس چې شی کو بیا د هغه لاړ څه سیلري سره ضرب که چې شی ضرب کا 0% 0% کامه او که دومره دا نه وي ورته ولیکه نو بونس ډبل کوټیشن ګور کاندي په اف پر یو ځل استعمال شوی کنه نو زه کوم دا یو ځل کلوز کوم او دا مې انټر حالت ګوره دی 0% ګوره موږ کې نه راوسته 0 لیکلی دا فیصدي پکې نه راغلی ګوره 0 کړی نو دا کوم ورته 0% ګوره 0% انټر نو دا څو ګوره 14,000 د بونس کې ګوره د ګوره نه کېږي ګوره ځکه چې مثال دا ګوره فاینانس هم نه ده د یو ډپارټمنټ هم د ګوره میچ کېږي نه ګوره بل شي دا ګوره د هم ګوره نه کېږي ګوره فاینانس ګوره
فاینانس په دغه کمومه د 100,000 چې کومه دا کمومه سره د تنخواه ده 19,000 ګوره هم ګوره هغه ورکه ولې ورکه ځکه چې اته یو کنډیشن خو پوره ده که نه ځکه چې دا هم فاینانس ده دا هم فاینانس ده اوس راځم چې شی کومه دا خو د دې هغه اوس راځم دغه د ان په ځای چې دا ګوره دا خو د آر و که نه اوس د آر په ځای زه ان لګوم چې ان کې څه رقم ته کېږي ځکه دې کې په یو شرط ګورل دا ګوره پوره کړی ده دا ګوره مثلا که 18,000 هم کې تاسو ګوره چې کېږي ډسکاونټ ورکوي ځکه ډسکاونټ ورکوي په ځکه چې هم ګوره په مثال ګوره کابل ولایت کې فاینانس باید کابل ولایت کې خو دلته ګوره فاینانس ټول ده که نه نو شی ده هر یو پوره ځکه یو شرط پوره ده که نه ځکه بونس زه ورته د ا په ځای ان په ځای د ا په ځای ان لګوم شرط همدا ده نو ګوره تاسو کولی شئ چې هم که زه لیکم دا end اوس چې شی سو هم باید کابل ولایت کې هم باید فاینانس ډپارټمنټ کې او هم باید فاینانس ډپارټمنټ کې هم باید معاش د 15,000 نه پورته وي هغې څخه کم وي نو 0% ډسکاونټ نه ورکول کېږي دا زه انټر کومه ګوره نو بونس فاول نه راغی دا شی کوم ډبل کلیک پې کومه ګوره نو بونس مخکې ګوره هر یو ته ګوره مخکې هغه ورکړي ول که نه په آر کې اوس دې کې نو بونس دلته ګوره یې ورکړل ګوره دا ګوره فاینانس ډپارټمنټ و خو دا چې شی و ګوره کابل ولایت کې هم ده ګوره د 2,000 روپۍ دا ګوره دا هم ګوره فاینانس ده ګوره خو دې شی ده شرط یو بل شی ده ګوره دا ځکه نو بونس لیکلی چې شرط هغه 15,000 نه دې فاینانس سیلري کمه ده که چېرته دا ډېره هم کو خو دلته بیا هم نه کېږي ځکه چې دا هلمند ولایت ده زه فضل که دا زه کومه 10,000 ګوره بیا هم ځکه ولې ونیسو ځکه چې مثلا دلته هلمند ولایت ده ای پوه چې ان کې مې مخکې ته وویل چې ان کې 3 واړه شرطه تاسو پوره نه کړئ ای پوه تاسو دا بونس نه درکوي زه اوس راځم دا هم کابل کومه ځکه مې کابل ولایت ورکړی انټر کومه ګوره اتوماتیک 100,000 ګوره بونس ورکړو نو دا رقم تاسو کولی شئ چې بونس هم تاسو معلوم کړئ بل چې دا مثال دلته زه راځم دلته اوس راځم دلته فرض کې دغه ټیمونه دي دغه ټیمونه مثال دغه د یو ټیم ده دا ګوره ټیم ګروپ ده دغه ټیم ګروپ کې دلته دوی هم ګوره هغه کړی ده مثال ګوره میچ 1 ګوره میچ 1 من کې شی دا ګټلی ده او د میچ 2 بایللی ده دا رقم ته مثال ټیم هغه چې ده مثال ګوره 3 سیریز ده که نه آیا مثال که چېرته دواړه وګټي نو ورته من مثال دلته دې نو راسي ځکه بل لوبې ته اړتیا نشته که وبایلي که نه بایلي دوی اړتیا نشته ده او که چېرته دواړه بایللي هم د هغه اړتیا نشته که دواړه بایللي که دا 3 میچ وګټي هم نو دا دلته دې پکې نه راځي نو اوس څه شی کومه دلته راځم فارموله کې راځم کومه دلته ورته لیکم از ایکوال اف لیکم مثلا ټیب بټن له کیبورډ څخه وخمه اوس چې کوم دلته ایکس او آر وخمه ګوره ایکس او آر ګوره که ډبل کلیک به مثال یا له کیبورډ څخه بټن نه ډایرکټ خپله د کیبورډ څخه مثلا ډایرکټ بریکټ خپله سټارټ کوي ګوره دا شو که چېرته دا څه شی دي دغه بي ګوره دغه میچ 1 چې ده دا مساوي شي ډبل کوټیشن 1 سره یعنې ګټونکی ده ډبل کوټیشن بیا لیکمه کاما یو شرط ګوره پوره سو بیا ورته لیکمه مثلا دا که چېرته دا د شی سي مساوي سي د شي څخه د ګوره الفابیټ څه په چا کې په هغه کې لیکئ مثال 1 مثال یعنې ګټلی ډبل کوټیشن او دا چې بریکټ یو ځل کلوز هم کېږي چې کلوز که کام او زه بل شرط ور هم لګوم بس ورته ما یس ورته ولیکه چې لوبه دې وکړي کام دا پوره سو یس ورته مو دا کوټیشن کې پرېښودو ته یس ډبل کوټیشن کاما ډاټ لیکم ډبل کوټیشن ته لیکم نو لوبه دې نه کوي او دا چې کوم بریکټ کلوز کوم اوس مخکې د دې نه چې مثال موږ ته دا فرموله کو زه اول دغه فرموله همدغه چې دا نو کې هم کوم چې کومه کې ښه ریزلټ ورکوي راځم ګوره ښه دغه نه اول شی کوم دغه از ایکوال ته لرې کومه دا فرموله شی کوم ټوله کاپي کومه اول شی نو کې معلوموم په آر کې کنټرول سی دا د پیس کوم زه دا فرموله ګوره تیاره راغله
اول شی کوم دلته ګوره آر کې معلومومه چې آیا مثال د هغه په کې چې داسې کېږي که نه کېږي. ګوره دلته مثال زه چې کومه د اف بجې دلته لیکمه دلته چې لیکمه آر او دلته چې کومه دلته از ایکول وخمه. ګوره اسانه ده انټر کومه. ګوره دوی لیاس ځکه چې مثلا دی به یو ګټلی یو بللی ده. مثلا دا زه کلیک کړم دا رقم ته صرف ګوره دغه دا ون چې ده د چیک ټولو کې چیک آر آر مونږ ته راوسته. یس دا دې لوبه وکړي دا دې لوبه وکړي دا دې لوبه وکړي او دلته چې ده دا یو کې دی دا لوبه نه کوي. دا یو کې د شی کوي لوبه دې نه کوي ځکه چې مثال ګوره دلته ګوره چې شیک ګوره دواړه کنډیشن شیک ګوره دلته خو دلته خو دا یس خو صحیح ده خو دی هم موږ ته یس که او ته خو دواړه ګټلي دي صحیح ده. د دواړه مثال بللي دي یو کنډیشن هم نه ده ګور نو یې که اوس هم دا فارموله زه په ایکس آر کې کوم دې کې اصلا دا شی کومه کنټرول سی دا کاپي کومه مثلا دلته راځم دلته درېږم دا از ایکول او دا پیس کومه. دا چې پیس کړله ګوره دا رقم ته راغی رقم چې راغی مثال زه دا انټر کومه یس ګوره اولنی شی کو یس یې که موږ ته دا زه کومه. اوس ګوره د دې آر څخه د هغه چې ده ایکس آر چې ده دا ګوره ښه رنګ دې ته ټول کوي ځکه مثال ګوره د چې کړي دواړه یې ګټلي دي ګوره د موږ نور اړتیا نشته ده چې دا بله لوبه وکړي او آر کې چې که موږ ته نه بله لوبه دې وکړي نو دا نو چې دواړه کوي نو دا رقم ته کولی ستاسو دلته ښه ریزلټ شی ورکړي دا ښه ریزلټ ورکړي د هغې نه څخه. بل چې د دې کې مثال اف ایرور موږ کوو. اف ایرور څنګه فرض کې ور دغه ډیټا ده دغه ډیټا مثال موږ څه شی کوو ایرور یې دې کوو که چېرته زه از ایکول دغه مثال ډیوایډ بای دا سیل او دا انټر کړم ګوره 2% دوه هغه راغلل مثال داسې انټر کې ګوره د ایرور موږ ته ښیي ګوره نو زه غواړم چې دغه ایرور موږ ته ونه ښي دا که چې د کوم ځای کې ستونزه وي نو موږ ته څه کړي موږ ته دې خالي ځای راولي. څنګه خالي ځای نو راځم دا همدغه هغه چې دا زه فارموله کې یوز کوم اف ایرور فارموله یوز کوم دلته راځم دلته دې خوا کومه اوس زه چې کومه دلته درېږم راځم دغه ټول دا کوم دا لږ دې خوا سي مثال دا دې ټول ډیلیټ کوم دلته راناستو دا ګوره ایرور ده که نه زه غواړم دا ایرور موږ ته بیا شو نه سي نو دې لپاره موږ چې کوو از ایکول اف ایرور ګوره ایرور چې کې موږ ته غلطي یعنې غلطي موږ ته مه شو کوه ډبل کلیک هم کو مثال اوس شی ورته هم دغه ډیوایډ کا څه شي دا سیل دا څه کنه اوس دلته کو کاما دلته څه ډبل کوټیشن سپیس راولي بخې دې ښکاره نه شي په کې کې ټول سپیس راول ډبل کوټیشن بیا بیا کوم بریکټ کلوز کومه او دا انټر کومه ګوره دا هم ډیوایډ څه ګوره خو دا چې کلیک کومه ګوره نور ډیټیل سره راوستله فرض که دغه هم د اتیا دي ګوره دلته چې کړو ګوره دلته هغه ایرور یې موږ ته شو نه کړو زه دلته مثلا د ایرور پر ځای مثال که چېرته غواړم سپینه خانه موږ ته مه ښایه زه ورته وایم چې د سپینې خانې پر ځای دې ما ته نو ولیکي نو انټر اوس څه شی کوم اوس دې ما کلیک کوم ګوره دلته ګوره فارموله ایرور چې موږ ته ونه لیکل سره موږ ته ولیکل نو ګوره دا ایرور موږ ته اوس نه ښیي ګوره زه پاکې تاسو ګوره تاسو کس هم پرې نه پوهېږئ دا ولې مثلا دا فارموله کې خلاص شوی ده څه چل شوی ده خو نو پرې راغلی کس پوهېږي اوس که وګوري هم هغه زه ابد همداسې خپله لیکل شوی ده نو دا رقم ته موږ تاسو ته هم کولی شو. بل چې دا که چېرته مثال همدغه زه غواړم په بل هغه کې معلوم کړم مثلا دغه کلاس ده دې کې زه غواړم دلته دا ایرور موږ ته راغی که نه دغه ایرور زه غواړم معلوم یې کړم دلته نو راځم دا شی دا ټول پاک کړئ دلته راځم شی کوم فارموله پکې یوز کوم دا هم ځای ولې رنګه شوې ده دا وایټ کوم چې تاسو دې پوه شئ اوس څه شی کوو دلته غواړم مثال ته که چېرته د ایوریج فارموله د یوز کړم از ایکول ایوریج ګوره ایوریج خپله هم راغی ډبل کلیک کوئ څو خانې دي مثال دغه ټول دي که نه دا ټول ورته یم څلور مضمونه یې دا ټول مې سلیکټ کړل او دا بریکټ کلوز او دا مې انټر
دا چې انټر کو ګوره دا ډبل کلیک ها دلته ولې ستونزه دا بل دغه ځای ټول پاک سي ځکه چې دا مخکینی هغه راغلی ده دا شی کومه کلیر البومه اوس صحیح شو ګوره اوس مثال از ایکوال ایوریج ګوره راغی ډبل کلیک دا ټول ورته دا څلور واړه مضمونه ټول هغه هلته تاسو مضامین ډېر دي خو موږ دې لپاره کوو چې مضامین موږ هغه دا ول ساده هغه کومه مثال دا ډبل کلیک ګوره دا ټول هغه اوس که چېرته له دې څخه دغه یو هغه پاک شي فرض کې ایرور راغی که نه ګوره دا رقم ایرور ګوره موږ ته شو کړو نو دې لپاره اوس موږ چې کوو دا اف ایرور چې کوم ورته وایي چې دغه ایرور چې ده دغه موږ ته شو نه کړي اوس دلته ګوره اف ایرور یوز کوم زه دا فارموله کې همدغه ورې چې ده همدا په هغه کې استعمالوو از ایکوال اف ګوره ایرور خپله را اف ایرور ډبل کلیک یې هم ستونزه نه لري اف ایرور د ګوره بریکټ خپله تیار سټارټ سو اوس بیا ولیکو ایوریج فارموله پکې یوز کړو ایوریج ګوره ایوریج هم راغی ډبل کلیک لیکل ته اړتیا نشته ده چې شی کو دا ټول خانې ګوره ایوریج همدا رقم کوو که نه ګوره ټول هم څلور واړه خانې مو وټاکلې چې شی کو بریکټ کلوز کوو بیا شی کاما ډبل کوټیشن دیم سپیس راوله خانې تشه خانه راوله ډبل کوټیشن ګوره سپیس هم ځکه دلته ورکړي چې موږ ته تش ځای موږ ته راوله خانه تشه راولي بریکټ هم کلوز کړو دا هم د انټر کړو دا هم چې انټر کړو نو دا شی کې ګوره دا رقم ته موږ ته راغی دا ډبل کلیک کومه وګوره دا فارموله کې ګوره ساده فارموله چې وله هغې کې ګوره ایوریج ګوره تاسو ته ښکاري دې کې ګوره دغه ځای دا رقم فارموله کې غلطي راوسته او دلته ګوره تش یې راوسته ورته تش مه راوله دې کې یو بل شی ولیکه از نن ډبل کلیک کوم هر شی پکې لیکئ مثال نو لیکئ فالز لیکئ یا مثال چک ده چک ما چک ولیکه چک سي دا باید تش ځای نه راولم ګوره چک په ځای راغی دا ټاکلو ستاسو مثال هر شی پکې ولیکئ دلته تاسو ته راځي دا ګوره د اف ایرورو یو اف ان ایرو اف ان تاسو اکثر او تاسو ځایونو کې تاسو دا لیدلي وي چې ځینې تاسو فارمولې یوز کوئ فارمولو کې دغه ځینې دغسې ګوره هغه راځي دا ایرور راځي دا اف ان ای ایرور ده نو دا به تاسو څه رقم ته فایند کوئ مثال دا به څه رقم ته هغه کوئ چې دا ایرور تاسو شو نه کړي ایرور پسې تاسو ته بل شی ولیکي زه راځم دلته ورکړم از ایکوال اف ان ای ګوره اف ان ای خپله هم راغی کلیک یې هم خپله ستونزه نه لري که ډبل کلیک یې کوئ ځکه مثلا ما ډبل کلیک اوس ورته وایم که چېرته دا په کوم ځای راوستو بیا ور پاسه ما لیکلو بخۍ دلته بله کې پرېږدو از ایکوال اف ان ای ګوره زه خپله هم لیکلی هم شي ګوره هغه بریکټ خپله سټارټ کړه ستونزه نه لري ګوره ویلیو ګوره ویلیو چې د څه شی کوم ویلیو تاسو ته راکړي ورته هم دغه کاما ډبل کوټیشن ورته لیکمه ولیکه کیسلوټ وان ده data not found double quotation دا شی کوم بریکټ کلوز کوم انټر ګوره دغه ایرور سرچ ته راځي موږ ته نو شی کې ډیټا ناٹ فاوند لیکي سره ډبل کلیک کا ګو رائټ یو لیکو او دا رقم ایرور چې راځي نو دا رقم ته تاسو ډیټا ناٹ فاوند لیکي دا ایرور تاسو نشو کوي هر ځای کې چې راځي تاسو ته هغوی ډیټا ناٹ فاوند دا که زه مثلا کوم ځای البته چا لیکل کړي دي نو دا زموږ د نن ورځې درس څه نیوکه وي څه وړاندیز وي تاسو کولی شئ موږ سره هغه کې په کوم درس پوه شوي نه یاستئ کولی شئ تاسو میسج وکړئ کمنټ وکړئ او که کوم نوی ټاپک واره کې تاسو کومه ویډیو جوړول غواړئ مثال په کوم ځای کې تاسو دفتر کې ستونزه لرئ کولی شئ موږ سره شیر کړئ موږ تاسو به ویډیو جوړه کړو تاسو کولی شئ خپله ستونزه د هغې له طریقه حل کړئ باقي مې په لویه الله پاک سپارم موږ سره اوسیږئ